د ادب کلتور او هنر ښکلو مینهوالو په بریتانیا کې مشتو ګرانو هیوادوالو ښاغلو آغلو محترمو مشرانو کشرانو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. له هر څه نه د مخې د ستر لارښود حضرت تمام جهان ښکلې تحفه به تاسو ته وړاندې کوم چې عبارت ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څرنګه چې ټول په جریان کې دي دوستان عزیزان د دغه غونډې چې زموږ او تاسو دودیزه او کلتوري یو غونډه ده چې هر کال پر افغانستان او داسې نورو هیوادونو کې زموږ او تاسو هیوادوالې جوړۍ لمانځي او خوشبختانه چې موږ هم وشو کولی د یو کاري ټیم سره چې هغوی به وروسته هم راشي هر یو پرله پسې دغه غونډه دلته د لندن په زړه کې ستاسو په ګرم حضور سره ولمانځو او د شاعرانو شعرونه واورو. د دې ترڅنګ مو د موسیقۍ او د ډوډۍ ترتیبات هم د خپرونې په پای کې هم نیولی. د حوصله مندي نه مو مننه کوو دا چې لږ ځنډېدل یاستو بخښنې سره. او اوس له ټولو قدرمنو میلمنو څخه هیله کیږي چې د ملي سرود د احترام خاطر خپل په ځایونو کې ودرېږي او د تخنیکي ټیم همکارانو نه مې هیله ده چې ملي سرود ودمه د تراب صاحب ځای دې تل پاتې شین وي. نن 10 میاشتې او 24 ورځې وشو چې خپل ابدي رخت او سفر تړلی او له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړې دي. روح یې تل ښاد وي. په داسې پرتمینو غونډو کې د هغه نوم به حتما یادیږي او د هغه شعرونه د هغه آثار به تل پاتې وي. د قدرمنو میلمنو د پروګرام په دې وخت کې موږ چې کوم کسان د دغه دودیزې کلتوري برنامې تر شا کار کړی زحمت یې ویستی او دغسې غونډې جوړې کړي دي زیات په بریتانیا کې خصوصا د لندن په ښار کې چې دوی همیشه په مختلفو پروګرامونو کې که هغه لاریون وي که ملي برنامې وي د وطن په خاطر د افغانستان په خاطر نو نوم به یې واخلم محترم جاوید تراب صاحب په ډېر درنښت ورته بلنه ورکړم چې دریځ سرته راشي او خپل وینا او تاسو ته در واوروي چې دغه برنامه جوړ کړې او مهرباني محترم صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ښاغلو میلمنو ته خویندو ته ورونو ته ځوانانو ته مشرانو ته د قومي مشران ماشاءالله دلته دي شاعران دي ادیبان دي لیکوالان دي ټولو ته ډېر ښه راغلاست دې محفل ته وایم. خدای دې وکړي چې د دې شاعري د نارنج ګل مشاعره چې موږ جوړه کړې ده دا دې نه بعد چې په ننګرهار نه رواج شوې ده د خیره د افغانان چې په هر دنیا په کونج کې اوسیږي ارزي کې رواج شي او د نارنج ګل مشاعره ډیره یو مشهوره دودیزه او د افغانانو د کلتور دپاره یو ډیر غټ مثال پاتې شي. بله ورځ مونږ خبرې کولې دا دوستانم بعضې خلکو وی چې د نارنج ګل مشاعره دلته په انګلستان کې څه معنا څه فایده به وکړي یا وی چې نوم پې بل شی کیدی شي چې یو بل نوم پې کیدی. نو مونږ وی ګوره تاسو فکر وکئ چې مونږ اوس په انګلستان کې ژوند کوو یا په اروپا کې یو بل ملک کې ژوند کوو. ایا مونږ غواړو چې افغانستان سره نښتې پاتې شو او که نه خلاص شي؟ که مونږ غواړو دا د افغان نوم ژوندی وساتو خپله ژبه ژوندی وساتو خپل کلتور ژوندی وساتو خپله عنعنه ژوندی وساتو دې دپاره مونږ باید دغسې پروګرامونه ولرو چې مونږ ټول راټول کی او خپل اولادونو ته ورونو ته نوسیو ته ښځو ته نور په دې وطن کې چې خارجیان اوسیږي
هغو ته یو مثال شي چې د افغانان چې دي دوی یو کلتور لري. د ښاغلي محترم جاوید تراب صاحب څخه نړۍ مننه. داسې شخصیتونه باید تشویق شي، زحمت وباسي، د کلتور په خاطر د فرهنګ په خاطر کار کوي. د ویاړ ځای دی. پرې ویاړو جناب تراب صاحب، الله دې تل مدام ژوندی لري. په همدې ترتیب په ډېر درنښت هیله کیږي له ښاغلي تاریخ پوه استاد شهسوار سنګروال څخه چې دریځ سر ته تشریف راوړي او د نارنج ګل د تاریخچې په اړه خپل رڼا واچوي. تشویق یې کړئ سنګروال صاحب. له اوږدې مودې نه پس کلي ته لاړم، اولادونه یې پردي، یاران مې مړه دي. غبرګې اوښکې مې له سترګو ورته راغلې، غبرګې اوښکې مې له سترګو ورته راغلې چې تنکي تنکي همزولي مې زاړه دي. په ویښتو یې سپینه واوره اورېدلې، په ویښتو یې سپینه واوره اورېدلې. سر خو پرېږده چې سپین سوي یې باڼه وي. هغه رنګ او هغه خوند کلي کې نشته. د ګودر پېغلې له مخې نه واده دي چې رابره به جوزا شوه سنګرواله، هر به راغی چې راځه توتان پاخه دي. مننه. له ښاغلي جناب محترم استاد شهسوار سنګروال صاحب څخه نړۍ مننه. او ځای لري چې زموږ او تاسو قدرمن هیوادوال اهل هنود افغان سیکان چې د خوږو سره تشریف راوړي، زموږ د دې پرتمینه غونډ رنګ لا هم زیات که د زړه له کومې ورته مو شراغلاست وایو او د زړه اخلاص یې تشویق کړئ. پر راتګ مو دا غونډه رنګین شو. د پروګرام په دې وخت کې تاسو به له نوم سره ډېر اشنا یې، ډېر محترم او یو څه نښه به ووایم چې ډېرې ښکلی اتڼ یې هم زده ده. انشاءالله چې نن به یې اتڼ هم ووینو. ښاغلی سپین تڼی د بی بي سي یو ژورنالیست، تکړه شاعر، لیکوال. نو په ډېر درنښت ورته هیله ورکوو چې دریځ سر ته راشي او تشویق یې کړئ. ټکور صاحب ګوره په ټوکو ټوکو کې د شاعر کړم او زه شاعر نه یم. اول خدا اعتراف کوم چې شاعر نه یم، خو کاروان صاحب د یو کتاب په سریزه کې لیکلي وو، وایي زموږ د کلي خلک وایي چې په خبرو او خدای کې هر څوک حق لري. نو په خدای تعالی کې موږ حق لرو او په خبرو کې هم. نو خبرې چې وایو شعر هم لږ څه حق پکې لرو. خو دې لپاره چې زه پوهېدم چې دا خلک غږ را باندې کوي، ما مخکې چورت واهه چې زه اوس شعر ولیکم که نه، ځکه شاعر خو نه یم. یوه څلوریزه مې ولیکله، وروسته پسې دویمه شوه، دریمه شوه، یو دوه درې څلوریزې دي. دا به درته ووایم که خوښه مو وي. او د دې دلیل هم دا دی، نه دلیل دا دی، د خوشحال خبره ده، وایي تربیت که د باغوان د لاسه مومي، په هر ځای باندې ګلونه د بوستان شي. او له مغول سره که کېناسته مغول شو، له افغان سره چې کېني نور افغان شي. او له خوشحال سره که کېني یو څو کاله، دا د غره خټک به واړه شاعران شي. نو اوس د ټکل او ټکور سره چې کېنو، نو خو مجبور یو چې موږ هم شاعران شو، لږ کم او زیات. په هر صورت نارنج ګل را رسېدلی تر لندنه، خوشبويي یې در راوړې له وطنه. د هرو مسم د هرو دا هرو سم ننګرهار راته ښکارېږي، خوند به واخلو لږ څه وروسته له اتڼه. چې راغلي له هر لوري شاعران دي، راټول شوي نن زما وطنداران دي. د لندن باران په ټپه درېدلی، منتظر راته زموږ ټپه ماران دي. او ستړی مشه ای زمونږ ننګرهاره، یې زمونږ ته د سرو ګلونو هاره. انارګل مشاعره هم برابولو،
خایسته نغمې راځي له کندهاره. نن زمونږ د نارنجګل مشاعره ده، د وطن مې د ځوانانو ننداره ده، چې له هرې خوا راغلي وطنوال دي، خوشحالي د دې مجلس مو نن کره ده. څومره ښه شو نارنجګل مو چې رایاد که، په لانجو کې دغه خوړین زړګی مو ښاد که، د وحدت او پیوستون ناره شوه پورته، رانږدې مو یو ځل بیا جلال آباد کړ. یو دوه څلوریزې نور هم دي په دې پای کې. وایي ښه ده چې وطن مو در یادیږي، نارنجګل به مو له دې نه هم غوړیږي. له هر څه نه پکې دغه د مهمه چې ځوانان پکې په مینه راټولیږي. او په آخر کې دا خبره کړم سپینه، نارنجګل مشاعره د نازنینه، راشي دا دعا په ګډه سره وکړو چې شي زیاته افغانانو منځ کې مینه. له جناب قدرمن تڼۍ صاحب څخه ډېر زیات مننه. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی. تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. در این بخشی از برنامه با بسیار احترام و بدرقه کامل از سوی شما به جناب محترم جگندر رهبر افغان سیک در بریتانیا که البته در شهر لندن می باشند، ازشان تقاضا به عمل میاد تا به روی استیج تشریف بیارند، اگر شعری دارند یا سخنان نابشان با ما شریک سازند. دلوی او بخون کې خدای په نامه اجازه راکړئ تر څو د افغانستان د سکانو په نمایندګي تاسو ته د دغې ویاړلې ورځې د نمانځلو په خاطر د زړه له کومې مبارکي وړاندې کړم. خوشحاله یم چې نن د خپل دوستانو سره د محترم ډاکټر صاحب سعادت په بلنه د محترم پریمي صاحب او د نورو دوستانو سره دلته ستاسو په دغه غونډه کې ګډون کوم. د نارنج د ګلو میله په ننګرهار کې په خاصو مراسمو سره نمانځل کېده. زما په یاد دي چې نن نه شپېته کاله مخکې ما د خپل پلار سره د دغې میلې په برخو کې چې چېرته نمانځل کېده تلمه او شعر و شاعري په څنګ کې مې د دوستانو نظریات اورېدل. دغه میله زیاتره به د ننګرهار د سلطانپور په بڼ کې نمانځل کېده. دا ځکه چې هلته د نارنج د ونې ډېرې زیاتې وي او دغه ورځ په خاصو مراسمو سره نمانځل کېده. پروګرام په دې وخت کې را رسیږو د هنر او موسیقي او د اتڼ هغه بخش ته چې زیاتر ورته په تمه دي. پوهېږم یو تعداد به خسته شوي هم وي او یو تعداد دوستان اوس لاره کې راغلل چې ورته ټول ته هرکلی وایم. قدرمنو مشرانو، معززو خویندو، ستاسو د حوصله مندي څخه ډېر زیات مننه. فقط ډېر لنډ یو بریک یا وقفه لرو 15 دقیقو غوندې تر څو د موسیقي ټیم آماده کېږي. څښاک خوراک هم دغې دوه شاوخوا شته دي او هغې نه پس بیا به اتڼ او موسیقي شروع کېږي.
هغه پورې بخپل وطن ته نظم چې قایم پکې همدا مولا امام وي وزولې زولې غمو سره وطن درنه زما وزولې زولې غمو سره وطن درنه زما د ډېرو اندېښنو سره وطن درنه زما وزولې زولې غمو سره وطن درنه زما د ډېرو اندېښنو سره نو ما ویل چې ته به جوړ شې زه زوړ شم ته جوړ نه شوې نو ما ویل چې ته به جوړ شې زه زوړ شم ته جوړ نه شوې وغم جنو خاطرو سرا وطن درنه زما غم جنو خاطرو سرا وطن درنه زما وزولې زولې غمو سرا وطن درنه زما تپوس مې چا ونه کړ چې ته څوک یې او څه غواړې و تپوس مې چا ونه کړ چې ته څوک یې او څه غواړې و یو ډک زړه د ګیلو سره وطن درنه زما یو ډک زړه د ګیلو سره وطن درنه زما وزولې زولې غمو سره وطن درنه زما زخمی زخمی کابل دیه پر زړګي زخمی زخمی کما و زخمی زخمی کابل دیه پر زړګي زخمی زخمی کما و د داسې پرهرو سره وطن درنه زما د داسې پرهرو سره وطن درنه زما وزولې زولې غمو سره
سرداران دې هم راشي مهرباني حشمت جان اجازه ده د کابل ښار کې نور څه دي ستا د دوه سترګو کاته دي ستا د دوه
गुमान नदी शत नदी अल्लाह नदी अल्लाह गुमान नदी शत नदी अल्लाह नदी अल्लाह नदी अल्लाह
ځوانان د ستړي مشي ډېره مننه کور مو ودان فقط غواړم د اتڼ په باره کې یو دوه خبرې لنډې وکړم اتڼ اصلا د منظمو حرکتونو مجموعه ده دا حرکتونه که فکر مو کړی وي لکه په پوځ کې که نه چې پوځیان په یو ډول رسمي ګذشت کوي اتڼ هم داسې دی موږ په ډېرو پخوا زمانو کې زموږ پلرونو نیکونو اتڼونه کول او اتڼونه به یې په داسې حالت کې کول چې دوی به جنګونو ته روان وو او د جنګ په حالت کې به داسې یو منظم حرکت و چې دښمن به ډارېده او داسې وختونه هم راغلي دي چې د اتڼ په اتڼ کوونکو باندې چا ډزې نه کولې مقابل لوري خصوصا ډولچي به چا نه ویشته د دې لپاره راځئ چې دغه دودونه بېرته ژوندي کړو کله چې موږ د وطن د دودونو خبره کوو کله چې دغسې مشاعرې نیسو په د اتڼ کې هم کوشش وکړو چې اوس ګورئ ما مثلا تر یو ځایه پورې ملګرتیا وکړه وروسته بیا بل چاته مې وار ورکړه خو بل چا بیا نو دومره مخکې لاړ چې سم ای آی و نو په ای آی پسې خپله پوهېږه موږ نه رسېږو نن سبا نو که چېرته داسې ډله ولرو چې یو شل کسان یې او دغسې منظم اتڼ وکولی شي خو کور یې ودان ولې نه کېږي دا رقم نو کور مو ودان مننه ژوندي اوسئ او اتڼ دې ژوندی وي تڼۍ صاحب مطلب دا دی چا چې زده نه وي هغه د کور کې زده کړي بیا دې راشي مننه قربان مننه اشمت جان صاحب زما ارمنیا دې په خدمت کې ده ټول دې په خدمت کې دي جاوید لالا مهرباني وکړئ یو چکچک وکړئ د اشمت جان صاحب په افتخار باندې دا زموږ مېلمه دی دلته مننه کور ودان کور ودان
نو چې قایم مې سر په غېږ د خپل جانان دی او چې مور وي په دا خاوره زیږولی او که په هر ژبه ګویان دی خو افغان او دا صفت یوازې زما نه دی چې وایم او دې صفت کې شامل ټول افغانستان دی او چې خیر خوا د وطن وي ملنګ جانا او غرض دا چې نه پښتون او نه انسان او زما ځواني ډول کوي د پښتونوالې سره زه په پښتونوالې سره زما ځواني ډول کوي د پښتونوالې سره زه په پښتونوالې سره ورکړم او زه په پښتونوالې سره ورکړم اوس خدمت لایم حاضر لټینګي مان سره د غیرت تور مې نیولې دا په خپلو اوبو د سربازۍ میدان تور د ځان سره روح مې په تن کې اسودوي استقلال سره زما ځواني ډول کوي د پښتونوالې سره خو په ژوندانه کې چاته خپله زړه زه په پښتونواله زما ځواني ډول کوي د پښتونوالې سره
ملګرو دا ټول ملګري ځان بدړ وړې کړم خدا بکړم واده نری یم پښتون یم پاته یاد زړې نری یم پښتون یم پاته یاد زړې ای زما وطنه ملا ټولو خزانې ساره کې دې د ټولو ټکانې ای زما وطنه ملا ټولو خزانې ساره کې دې د ټولو ای زما وطنه مننه ورونو د راتګ نه ډېره ډېره مننه خدای دې وکړي چې خوند مو اخیستی بس تل دې وي افغانستان تل دې وي افغانستان تل دې وي افغانستان ملګرو فرمایش دی دا یو نظم ورته ویم دا پېښور او کابل باندې ما ویلی دا دلاور صاحب هم فرمایش دی دا نظم واورئ دا نظم د زړه په غوږونو واورئ دا ډېر لوی نظم دی هلو مونږه پښتنو پرې خپل وجود پخپل ختم کړو خدایا ټوپکو سے پور د ګردنو سره خدایا ور پغاړه کړې ټوپک ورلا د ټول عمر څوک چې کلم نه پرېږدي زما د پښتنو سره و په پېښوره کې پر هر مه جوړوه او په پېښوره کې پر هر مه جوړوه لا د کابل پر هر ورغلی نه دی لا د کابل پر هر ورغلی نه دی دلته لا بل د وینو جام ډکوي او دلته لا بل د وینو جام ډکوي هغه ډک جام د لا ګوټلی نه دی هغه ډک جام دلا ګوټلی نه دی او په پېښوره کې پر هر مه جوړوه
او څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پېژني څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پېژني او زه خپله عنوان خپله مضمون یمه پښتون یمه زه خپله عنوان خپله مضمون یمه جاوید استاد واورئ